سلام له خورشید تر دې مهاله وروستۍ خبرونو ته ښه راغلاست. له 3 ساعتونو راهیسې د کابل ښار د 5مې امنیتي حوزې په قلعه وزیر سیمه کې د څارګر ملي ادارې ځواکونو او بریدګرو ترمنځ جګړه روانه ده. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت سنګزی وایي نن سهار نږدې 10 بجې یو شمېر بریدګر په یاده ساحه کې د ملي امنیت روزنیز مرکز ته نږدې یوې نیمکاره ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځایه پر امنیتي ځواکونو ډزې کوي. تر اوسه د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات په لاس کې نشته. د کندهار ښار په عینو مینه کې د یو موټر بم چاودنې له امله 4 پولیس وژل شوي او 4 نورې ټپیان دي. د کندهار امنیتي مسؤلین وایي دغه پیښه تېره شپه نږدې 11 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د پولیسو ګزمه روانه وه. ویل کېږي په ټپیانو کې د کندهار ښار د 11مې حوزې مرستیال نیاز محمد هم شامل دی. په پکتیا کې یو موټر بم د پولیسو له لوري کشف او شنډ کړی شو. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت وایي ترهګرو غوښتل د دغه موټر بم په وسیله یو ترهګریز برید په ګردیز ښار کې ترسره کړي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د پولیسو له لوري کشف او د ملي پوځ ځواکونو له لوري شنډ کړی شو. د نوموړي په وینا د دغې پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول شوي، خو په اړه یې د پولیسو پلټنې روانې دي. د جلال آباد تورخم پر لویه لاره د تورخم ګمرک یو کارکوونکی د ناپېژاندو کسانو له لوري وتښتول شو. دغه کس تېره ورځ د یادې لارې په اوږدو کې د بټي کوټ ولسوالۍ اړوند په سپین خوړ سیمه کې تښتول شوی او تر اوسه یې د برخلیک په اړه کره معلومات په لاس کې نشته. له دې سره سم د ننګرهار والي سیمې ته ولاړ او د یادې ساحې د پوستې قمندان سید بلال یې د زیاتو څېړنو په مخه ونیو او همداراز خبرداری ورکړ که له دې وروسته په یاده لویه لار کې کومه پیښه رامنځته شي د لویې لارې د پولیسو له قمندان څخه به هم څېړنې وکړي. او د لومړي ځل لپاره په بادغیس کې د پولیسو لپاره یو 20 بستریز کلینیک جوړ او تېره ورځ ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه کلینیک د بادغیس د امنیه قمندانۍ په هڅو او د کورنیو چارو وزارت او امریکا له لوري په 2 میاشتو کې جوړ شوی او زرهي امبولانسونه هم په واک کې ورکړل شوي دي. د بادغیس امنیه قمندان وایي تر دې مخکې د روغتیایي مرکزونو د نشتون له امله په جګړو کې د ټپي شویو پوځیانو تلفات لوړېدل. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.